د اختر ورځ ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لغړ سوغړ وي نور جامې واغوندي تصویر چې ډله پر زیاته په هر لور د زورور وي ډله پر زیاته په هر لور د زورور وي شور د زورور وي هم زور د زورور وي او مونږ ور سره اسې دا د پړي سر نیولې ده نور که پر اختیار شي کله کور د زورور وي مونږ ور سره اسې دا د پړي سر نیولې ده نور که پر اختیار شي کله کور د زورور وي او خدایا د غریب سړي د پور نه می ساته ګوره خدایا د غریب سړي د پور نه می ساته ګوره پور دی وی را پور خو چې پور د زورور وي او دا جنای به ولې د اسمان په جای قدم نګدي دا جنای به ولې د اسمان په جای قدم نګدي یو چې خایسته وي او بل خور د زورور وي دا جنای به ولې د اسمان په جای قدم نګدي یو چې خایسته وي او بل خور د زورور وي او ګل به د لمبو په منځ کې څنګه مسکې پاتې شي مکه و شاکره مینه اور د زورور وي زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي یارانو که رښتیا را باندې وایي نو دا څه دي او چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي او زما چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي او زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي ډېره مزه کړي چې سړی د اور جامې واغوندي او د اختر شپه وي د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لغړ سوغړ وي نور جامې واغوندي او شعر دی د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لغړ سوغړ وي نور جامې واغوندي او خدایا که اوړی دی خو ته واورې راووروه خدایا که اوړی دی خو ته واورې راووروه که دغه خلک د یخنۍ په زور جامې واغوندي خدایا که اوړی دی خو ته واورې راووروه که دغه خلک د یخنۍ په زور جامې واغوندي او اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي بس اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي او یو دوه درې شعره بس چې که ځان دې کړلو ځمکه نو اسمان به درنه جوړ شي د چا د سترګو تور به شي جانان به درنه جوړ شي که ځان دې کړلو ځمکه نو اسمان به درنه جوړ شي د چا د سترګو تور به شي جانان به درنه جوړ شي او یه ځان له ناستو د حسرت پوکو کوونکو پوکې رایوځی شي طوفان به درنه جوړ شي یه ځان له ناستو د حسرت پوکو کوونکو پوکې رایوځی شي طوفان به درنه جوړ شي او په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې د اور نه چې راتېر شي نو پیزوان به درنه جوړ شي په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې د اور نه چې راتېر شي نو پیزوان به درنه جوړ شي او د اوسپنې سپلۍ چې په غزل پسې زړې کې شاکره نو شاګر چرته د ګران به درنه جوړ شي ډېره زیاته مننه کالجونو کې په یونیورسټو کې نو هلته خو طالب علماني دلته هم طالب علمان دي زمونږ دا سوشل میډیا
دا ډېره دې زموږ سره ډېر زیات پیور وکړو داسې چلې را سره وکړو چې موږ ته یې ځوانان کېنول ځوانان د ریفریشمنټ دپاره راغلي خو هغوی د دې ځای کې نه د ځان سره نوې نوې خبرې هم ویسي زمونږ صدر صاحب ډاکټر اباسین یوسفزي صاحب حنیف قیس صاحب په غزلونو کې هیئتي تجربې وکړې او دلته یې مونږ ته بیان کړې یو بل صنف قیس صاحب دلې ایجاد کو نوم یې وله کېښودو هغې ته پهه نوم یې هغه هم دلته کې زمونږ کشرانو دا خبره واورېده نو د شموزو خاوره ډېره تاریخي خاوره ده د دې کلي ملکانان او د دې کلي خانان او د دې کلي غریبانان او د دې کلي شاعران ټول چې دي نو د احترام او د عزت قابل خلک دی زه خو زما خو دا شاعران ټول ملګري دي خو دا دیندار صاحب چې دی نو دی خو دې سپینګیری دی خو زه په ده باندې مین یم دی زما ډېر زیات خوښ دی زه دله راغلی یم نور ملګري هم ټول دي خدای دې لري په هر حال ډېره ښه مشاعره وشوه هغه زه درته یو خبره کوم کم خلک چې چغو چغارو له راغلي نو هغه تلي دي او کم خلک چې مینې محبت له او سنجیدګۍ له راغلي شاعران هم او اورېدونکي هم نو هغوی ناست دي نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه هغه کسانو ته شعر ویم چې څوک د شعر اورېدو دپاره راغلي دي چغو چغارو له نه دي راغلي زه یو سیز دی دیدار طاهر صاحب شته کتلی دی چې پته نشته چې نظم دی که غزل دی که څه شی دی خو ما ولې سرخط ورکړی دی چې انقلابي نه یم چې په کردار ذهن او زړه انقلابي نه یم طنز دی چې په کردار ذهن او زړه انقلابي نه یم ښکاره خبره ده چې زه انقلابي نه یم چې په کردار ذهن او زړه انقلابي نه یم ښکاره خبره ده چې زه انقلابي نه یم او چې په یوه شړۍ کې ټوله زندګي تېره کړم چې په یوه شړۍ کې ټوله زندګي تېره کړم انقلابیانو زه هغه انقلابي نه یم چې په یوه شړۍ کې ټوله زندګي تېره کړم انقلابیانو زه هغه انقلابي نه یم او د زمانې د پیسې شړنګ زما په غوږو کې دی د زمانې د پیسې شړنګ زما په غوږو کې دی بیدار سړی یم زه اوده انقلابي نه یم د زمانې د پیسې شړنګ زما په غوږو کې دی بیدار سړی یم زه اوده انقلابي نه یم او انقلابیان راله په خپل صف کې ځای نه راکوي انقلابیان راله په خپل صف کې ځای نه راکوي زما په خیال باندې زه ښه انقلابي نه یم انقلابیان راله په خپل صف کې ځای نه راکوي زما په خیال باندې زه ښه انقلابي نه یم او د انقلاب لارې ګودرې مې په خپو پرېوځي د انقلاب لارې ګودرې مې په خپو پرېوځي زه د شاکر په شان بې زړه انقلابي نه یم او دا یو غزل دی صایم صاحب چې ګلاب رامبیل چامبیل غانټول ریده په ځان مین کی ګلاب رامبیل چامبیل غانټول ریده په ځان مین کی داسې څوک هم شته چې دا ټول سپرلی په ځان مین کی ګلاب رامبیل چامبیل غانټول ریده په ځان مین کی داسې څوک هم شته چې دا ټول سپرلی په ځان مین کی او د شمال صاحب د کوه قاب خاپیرې څه په ناشنا انداز کې د کوه قاف خاپیرې څه په ناشنا انداز کې په یوه ډرامه کې پېښورۍ لالې په ځان مین کی د کوه قاب خاپیرې څه په ناشنا انداز کې په یو ډرامه کې پېښورۍ لالې په ځان مین کی او د مینتوب هغې معیار ته رسېده غواړم د مینتوب هغې معیار ته رسېده غواړم چې مین داسې شي چې خپل لالې په ځان مین کی د مینتوب هغې معیار ته رسېده غواړم چې مین داسې شي چې خپل لالې په ځان مین کی او اوس د وړو زړونو کې
مینه کرل ډیر ګران شوي. نیازک خانه اوس د وړو زړونو کې مینه کرل ډیر ګران شوي. بس دا پوره ده چې څوک خپل بچی په ځان مین کړي. اوس د وړو زړونو کې مینه کرل ډیر ګران شوي. اوس د وړو زړونو کې مینه کرل ډیر ګران شوي. بس دا پوره ده چې څوک خپل بچی په ځان مین کړي. او د انقلاب لارې بیخي څوک بندولی نشي. د انقلاب لارې بیخي څوک بندولی نشي. چرته به څوک ښکلی سمسور سپرلی په ځان مین کړي. او د یو سړي د صداقت دپاره دا پوره ده، د یو سړي د صداقت دپاره دا پوره ده چې دی په ټول عمر کې یو سړی په ځان مین کړي. د یو سړي د صداقت دپاره دا پوره ده چې دی په ټول عمر کې یو سړی په ځان مین کړي. او یو اعتراف دی چې شاکره دومره بصارت او بصیرت دی نشتا. شاکره دومره بصارت او بصیرت دی نشتا. تا خود داسې په خپل رحم خدای په ځان مین کړي. شاکره دومره بصیرت او بصارت دی نشتا. تا خود داسې په خپل رحم خدای په ځان مین کړي.